د دې کال لومړی پروژه د کندهار ښار بېلابېلو برخو کې عملي کیږي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي په دې پروژه کې به یو شمېر کوڅې کانکریټ شي، چرۍ او سلبونه به ورته جوړ شي. کندهار ښاروالۍ د 1405 کال لومړنۍ پروژه چې د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو د کانکریټ کولو، چرۍ او سلبونو د جوړولو پروژه ده. تازه یې رغنیزې چارې پیل کړې. دا پروژه به د ښار په مختلفو ناحیو کې تطبیقیږي او 14 میلیونه افغانۍ لګښت باندې راځي او ټولې چارې به تقریبا د 2.5 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. د کندهار ښاریان د ښاروالۍ له فعالیتونو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې دغه ښار کې د لا زیاتې پروژې پلي شي. خوشحاله خو نو یو اباچي ده، پرمختګ د وطن او چټلي ورکه سوله او هغه تګ راتګ اوسایي سوله. ټوله دغه په اصطلاح چې کار کوي هغه ټوله خپل د محل خلک په کار بوخت دي. سیمې کې ډېرې خټې وې، د دغه سیمې خلک چې وه ډېر ورسره په تکلیف وه، خو د وخت په تېرېدو سره انشاءالله دا د کار وسو او د دې سیمې خلک اوس د دغه کار څخه ډېر خوشحاله دي. کندهار ښاروالۍ وایي د ښاري ښکلا او پراختیا لپاره روان کال هم د بېلابېلو پروژو پلي کولو پلان لري.